دا سلور خبرې وي په هغه به قرباني واجب وي او چې نه وي نو دا پې واجب نه ده. یو علما لیکي چې دی به مسلماني په کافر سړي باندې قرباني واجب نه ده. نو د قربانۍ دپاره یو شرط دا دی چې دی به مسلمان. دویم شرط دا دی چې دی به آزاد سړی دی به غلام نه وي، په غلام باندې قرباني نشته. درېیمه خبره دا ده چې دی به مقیم وي، نو په مسافر سړي باندې قرباني واجب نه ده. په مقیم باندې به قرباني واجب وي او په مسافر باندې قرباني واجب نه ده. خو ګورئ د دوبۍ او د ملیشا دا مسافر نه ګورئ، دا مسافر نه دی. مسافر خو چې د سفر په حالت کې وتلی او تلی او د 15 ورځو نیت په یو ځای کې د اوسېدلو نه یې کړی، دته مسافر وایي. او بل علما لیکي چې دی به مالدار وي، د نصاب مالک وي، هله به په ده باندې قرباني واجب کي. یو سړی د نصاب مالک نه دی نو په ده قرباني واجب نه ده. نصاب په شریعت کې څه دی؟ یو د سرو زرو نصاب دی چې هغه 9 تولې دي. کمې زنانه یا نارینه سره 9 تولې سره زر وي. یو نارینه اغوستي پراته ورسره نوم ټیکه ده 9 تولې سره زر، که د نارینه سره یا د زنانه سره په دې زنانه او نارینه باندې قرباني واجب ده. بل د سپینو زرو نصاب چې دی هغه 52 تولې دي. د یو کس سره 52 تولې سپین زر دي، 250 تولې، نو په دم قرباني واجب ده. یا ورسره 52 تولې سپین زر نشته دی، خو د هغې قیمت ورسره شته. د چا سره نغدي پیسې دي 52 تولو نه نن سبا غالباً سپین زر کله ګرانیږي ورزانیږي، خو د وسني ریټ مطابق 80 یا 81 هزار روپۍ راځي. نو موجوده دور کې چې د کم نارینه یا زنانه سره 80 یا 81 هزار روپۍ وي او په ده باندې قرض نه وي، نو په دې سړي باندې قرباني واجب ده. یا د دکان دی د هغې سامان 80 81 ته رسي، هم په ده باندې بیا قرباني واجب ده. او چې د دې نه ورسره پیسې کمي، نو په ده باندې بیا قرباني هغه واجب نه ده. یو بله مسله ذهن کې ورواچوئ. ډېر خلق دا تپوس هم کوي، وایي پخوا به کور کې یوه قرباني مشر کوله، اوس علما وایي چې ټول به قربانۍ کوئ. نو د فقه مسله دا ده، کور کې پلار دی، زامن پیسې ګټي او ټولې پلار ته حواله کوي. د پیسو واکدار پلاري د یو بچي سره هم ځان له 80 یا 81 هزار روپۍ نه وي، نو بیا صرف یوه قرباني ده په پلار، په زامنو بیا نشته دی. خو که زامن یا لوڼی بالغان وي او د دې سره ځان له 80 یا 81 هزار روپۍ ځان له موجود وي، نو بیا په دې ټولو قرباني واجب. په پلار ځان له ده او په بچو باندې بیا ځان له قرباني واجب ده. خصوصا د ملیشا یا د نور ملکونو چې کم مسافر دي، د دې هلته قرضۍ یا د دې سره خپله آمدني وي 80 81 هزار ته رسي، نو په دې باندې بیا قرباني واجبه ده. او دلته په پلار جدا ده او په دې باندې جدا ده، نو قرباني به بیا په زامنو جدای او په پلار باندې به جدا قرباني هغه واجب. او که دا پیسې د چا سره نه وي، نو په ده قرباني واجب نه ده. خو که په یو سړي قرباني واجب نه وي او دی قرباني کوي، نو ډېره د ثواب خبره ده. ثواب به ورته میلاویږي او ډېر اجر به وګټي. بل خلق دا تپوس اکثر کوي، د مړي د طرف نه قرباني کولی شو که نه؟ نو بلکل قرباني د مړي د طرف نه کولی شي. خو بعضې خلق داسې کوي چې خپله پې قرباني واجبي، هغه نه کوي وایي زه د خپل مور او یا پلار
مړي د هغې د طرفه قرباني کوي. د هغې د طرفه قرباني واجب نه ده او په تا خپله قرباني واجبه ده، نو واجب پرېږدي او په مستحبو باندې عمل کوي. اول خپلې قربانۍ فکر وکړه چې په تا باندې واجب ده. د هغې نه پس که د مړي د طرف نه ته قرباني کوي نو دا بلکل جایز ده او د هغې غوښې هغه حکم دی کوم چې ستا د غوښې دی. غوښه ځان لم خوړلی شي، په فقراو باندې هم تقسیمولی شي، هغې کې تا ته اختیار دی. داسې حکم یې دی لکه څنګه چې ستا د خپلې غوښې حکم. په هر صورت سبا نه بله ورځ نه به د ذوالحجې میاشت شروع کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کم کس اراده د قربانۍ وي، قرباني یا اغستې ده یا نه ده اغستې، خو چې اراده د قربانۍ یې وي او د لوی اختر میاشت راوختله نو دی بیا خپل نوکان او ویښتان نه کټ کوي. دا د میاشتې د راختو پورې ده، لکه سبا نه بله ورځ به میاشت اوله ورځ سبانۍ ورځ پکې شته دی، نو دا ویښتان او نوکان نه کټ کول دا مستحب امر دی. چا کټ نه کړل الله به ډېر اجر ورکوي او دا د حاجیانو سره مشابهت دی. حاجیان بم نوکان نه کټ کوي، ویښتان به نه کټ کوي، نو دا د حاجیانو سره یو مشابهت دی. مستحب عمل دی، پکار ده چې په دې باندې عمل وکړو. او که چا کټ کړل نو ګناهګار پې نه دی، که چا کټ نه کړل نو ډېر اجر او ثواب به دته میلاویږي چې د ذوالحجې میاشت راوخیږي سبا نه بله ورځ او د هغې نه په اخوا دی بیا نوکان او ویښتان نه کټ کوي، نو دا ډېره د اجر خبره ده، دا ډېره د فضیلت خبره ده. بل چې د قربانۍ څاروي علی نو احادیثو مبارکو کې م راځي ښه سالم څاروي علی، د عیبونو نه پاک علی، شکي څاروي مالی کېږي او نه کېږي، نو ښه د عیوبو نه پاک څاروي علی، ښه په ښه نظر ورته نظر کوئ او سورف څاروي علی. بعضې روایاتو کې راځي وایي دا څاروی چې دی دا به ستا د پل صراط د تېرېدو سورلی وي، په دې به الله ته په پل صراط تېروي. په دې بنیاد سور ماله چې غوښه به پکې ډېرې غوښه به ډېره وخورمه، خو نه دا به زما سورلي چاک څاروی علم. بل غریبانانو ته به نفم ډېره میلو شي چې غریبانانو ته به غوښه ډېره میلو شي، نو په دغې بنیاد باندې ښه سورف څاروی اغستل او دا علماو لیکلي م دي وایي دومره ټپ څاروی اغستل چې هغه د قربانۍ ځای ته خپله باندې تللی نه شي، نو دا مکروه هم دي چې هغه دومره ټپ وي. او بل چې د قربانۍ څاروي اخلی نو دا احتیاط کوئ چې دا کس سره دا شرط مه لګوئ چې ماله به یې د اختره پورې ساتي. دا شرط فاسد دی، دا ورسره شرط کوئ مو په دې بیه خرابېږي. ښه خبره دا ده چې د دې شروطو نه احتراز وکړي. بل که د قربانۍ څاروي میله کې والی نو کوشش کوئ چې د میلې هغه ټکس پې ورکوئ. بعضې خلک یې په غلا روباسي، نو دا د قربانۍ څاروی دی، په 2,000 باندې ځان له قرباني مه خرابوئ او په دې د الله شکر ادا کوئ چې الله مال درکړی دی او رب العالمین ستاسو نه دومره یو لوی سنت د ابراهیم علیه السلام هغه ادا کوي. سبا نه بله ورځ نه به دا میاشت شروع کېږي چې نیک اعمال د تهجدو کوشش پکې وکړو. دا 9 ورځې دي، په 10مه اختر دی، هسې نه چې دا ورځې رانه هسې د عبادت نه بغیر تېرې شي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. کریم الله موږ ټولو نه رضا شي. کریم الله دا میاشت را روانه ده، موږ له پکې د عبادت توفیق راکړي. کریم الله چې سنت د ابراهیم علیه السلام دی، یا الله موږ له د دې د ادا کولو توفیق راکړه. کریم الله چې کوم غریبانان دي د قربانۍ وسې نشته دی، د هغې هم دا خواهش دی چې ما په دې سنتو عمل وکړلې. کریم الله حلالې ګټې ورله ورکه او د قربانۍ د ادا کولو توفیق ورله ورکه. دا سنت ابراهیمي دې ژوندی که. کریم الله زموږ د ټولو
آخره خاتمه په ایمان کې الله زموږ د ټولو آخره خاتمه په ایمان کې سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین